هر ورځ یې په ویر او ډار پیلېږي. دلته د نورو د سینګارولو لپاره کار کوي. آرایشګري یا سینګارول که په امن حالاتو کې هم د دې او نورو میرمنو لپاره ننګونکی کار دی. په دا وړ امنیتي شرایطو کې له سر سره لوبې کول دي. د ننګرهار په څیر سنتي ټولنه کې له کوره بهر د میرمنو کار او دنده که هر څو ستونزې لري، خو د میرمنې دا هر څه منلي او د آرایشګرۍ کار ته اوږه ورکړې. دا میرمنه چې غواړي هویت یې ناروښانه پاتې شي وایي 12 کاله مخکې چې کار پیل کړ ګټه یې ډېره وه، خو اوس یې د نامنۍ له امله د روزګار مزه نه ده پاتې. خو ځکه زه مجبوره وم له مجبوریت له لحاظه مې آرایشګاه جوړه کړه. زما پلار مریض او ورور مې واړه و، یعنې زموږ کور کې دا څوک نه و چې هغه موږ ته به کار کول. زه مجبوره شوم چې ما آرایشګاه جوړه کړه. یعنې خپله فامیل کې خپله خپلوان هم ویل چې یعنې تاسو ولې آرایشګاه جوړه کړې دی څه د خاطره، خو زه مجبوره وم ما دې د خاطره آرایشګاه جوړه کړه. دا آرایشګره لکه د نورو افغانو میرمنو د جګړې اوږدېدو او د سولې ناڅرګند برخلیک ته اندېښنه لري. وایي په نظام کې د طالبانو د ممکنه راګډېدلو یا د حکومت بدلېدو په صورت کې به یې د تېرو 20 کالو مزل بې ګټې پای شي. چې هغه وخت طالبان راشي موږ خو نه پرېږدي کار ته چې یعنې ښځې کار وکړي بیرون ته، موږ مجبور یاستو چې کور کې کښېنو. موږ خپله هم بیا ډارېږو نه راوځو کار ته، ځکه چې یعنې هغه د طالبان حکومت داسې ده چې ډېر ښځو باندې پابندي کوي، نور نه شو کولی بیا راشو. وایي د کور د ټولو چارو سمبالښت سربیره همدې آرایشګاه کې ګټلې پیسې هغې یوازیني ورور ته هم لیږي چې د وسلوالو له ډارې په ناقانونه لارو اروپا ته د تګ تکل کړی. جلال آباد ښار کې د تیرو 20 کالو په اوږدو کې نږدې 80 ښځینه سینګارتونونه جوړ شوي وو چې اوس ایله تر 150 فعال دي. دا ولایت په دې وروستیو کې د فعالو میرمنو لپاره خونړۍ سیمه وه چې پکې وسلوالو بریدونو کې خبریالانې، ډاکټرانې او پولیسي نښه شوې. د میرمنو د حقوقو فعالانې او د دې برخې کارمنانې هم د خپل او نورو میرمنو راتلونکي ته اندېښمنې دي. تحولات چې دي ټولې خویندې اندېښمنې کړي دي چې زه په خپله هم د هغو خویندو له جملې څخه یم چې آیا د طالبانو په راتګ سره د ښځو برخلیک به څنګه کیږي. دا د ښځو 20 کلنه لاسته راوړنې څه په ډېر تکلیفونه او زحمات ترلاسه شوي دي، نو آیا دوی به ښځو ته اجازه ورکړي او که ور نه کړي. د دغو سینګارتونونو پر یو شمېر مالکانو نیوکې هم شته چې ګنې مسلکي نه دي او د ټیټ کیفیت مواد کاروي. خو دا چې د دې او نورو فعالو میرمنو سرنوشت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو پورې تړلی دی، معلومه شي چې حکومت د میرمنو له حقونو په سمه توګه دفاع کولی شي او که یوې داسې سولې ته رسي چې له میرمنو پکې خپل ټول حقونه واخیستل شي. امید دیدار، DW، جلال آباد.